د هیواد په شمال زون کې له جوزجان ولایت څخه د باغلان تر خواجه الوان دښتې پورې د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزین خلولو سب سټیشن د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د اسلامي امارت د لوړپوړو مسؤلینو په حضور کې پرانیستل شو. د افغانستان د برېښنا شرکت د برنامو د تنظیم مسؤلین وایي دغه پروژه په درو برخو ویشل شوې چې لاقیني بندر څخه پیل او د کابل تر ارغندې سیمې پورې به وغځول شي. د مسؤلینو په وینا لاقیني څخه تر شبرغان ښاره پورې د لومړۍ برخې د برېښنا مزین خلول شوي او د پاتې دوو نورو برخو چارې هم 80% تکمیل شوي او له شبرغان څخه تر کابله به 110 میلیون امریکایي ډالر لګښت پرې راشي. دلته چې موږ تاسو په کوم سب سټیشن کې ولاړ یو د افغانستان په سطح باندې تر ټولو ستر سب سټیشن دی چې د الوان په دښته کې قرار لري او دا لیان د ترکمنستان نه به افغانستان ته برق انتقالي انرژي به انتقالي. دا پروژه 3 لاټه باندې 3 لاټه دی تقسیم شوې ده. یو لاټ د اقینی د بندر نه د شبرغان پورې چې هغه ټولي چارې بشپړې شوې دي. دویم لاټ د شبرغان څخه د الوان دښتې پورې موږ تاسو پکې ولاړ یو. د دې تقریبا 90% لاین د غځولو چارې دا تکمیل شوې دي او 10% د پاتې دي. او دریم لاټ د دښتې الوان نه شروع کیږي د کابل د ارغندې پورې چې دا غي هم تقریبا 90% چارې تکمیل شوې دي او 10% د هغې کارونه پاتې دي. ورته مهال د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند وویل اسلامي امارت په دې هڅه کې دی چې په کور دننه برېښنا تولید کړي ترڅو د برېښنا د بیو کچه راټیټه شي او افغانستان په دایمي توګه د پردیو له احتیاج خلاص شي. ښاغلي ملا برادر اخوند زیاته کړه چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به هیواد ته د برېښنا په دې مزي کې د سلګونو میګاواټه برېښنا د انتقال زمینه برابره شي او له کابل څخه د هیواد جنوبي ولایتونو ته د غځېدلو مزو له لارې به د برېښنا انتقال تامین کړي چې افغانستان به یوازې د وارداتي برېښنا د قیمتونو په برخه کې په کلني ډول له 200 میلیونه ډالر زیات سپما ولري. په دې سره به هیواد ته په 1500 کیلو ولټ لاین کې د سلګونو میګاواټه برېښنا د انتقال زمینه برابره شي او له کابل څخه د هیواد جنوبي ولایتونو ته د غځېدلو مزو له لارې به د برېښنا انتقال تامین کړي چې افغانستان به یوازې د وارداتي برېښنا د قیمتونو په ترڅ کې په کلني ډول له 200 میلیونه ډالر زیات بچت ولري. اسلامي امارت هڅه کوي چې د خودکفایي په موخه په کور دننه د برېښنا تولید کړي څو یې هم واک په خپل لاس کې وي او هم یې په داسې قیمتونه هیوادوالو ته عرضه کړي چې د هغوی د ډاډ وړ وي. بلخوا د اوبو او انرژي وزارت وزیر مولوي عبداللطیف منصور وایي د الوان دښتې تر ارغندې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به د هیواد د شمالي ولایتونو د برېښنا د کمښت ستونزه هواره شي او ترڅنګ به ورسره جوخ د برېښنا نشتون له امله لسګونه غیر فعاله صنعتي کارخونې بیرته په فعالیت پیل وکړي. دغه برقو د انرژي د هر چا ضرورت زموږ صنعت کې به ډېر چټکوالی راشي. هغه فابریکې به فعالې شي چې موږ مجبور یو چې هغه فابریکې فعاله کړو ځکه زموږ د صنعت چې څومره مخته ځي موږ د بل چا له احتیاج خلاصېږو. صنعتکارانو ته به دې ته ګټه رسېږي انشاءالله او یو ولایت ته نه رسېږي انشاءالله دا ټول نور ولایتونو ته به رسېږي. د اوبو او انرژي وزارت مسؤلینو په خبره له ترکمنستان هیواد څخه وارداتي برېښنا به پر کابل سربیره د هیواد 12 شمالي او شمال ختیځو ولایتونو ته برېښنا ورکړي چې له یاد برېښنا څخه به 6 میلیونه کورنۍ برخمنې شي. د یاد وزارت د مسؤلینو په وینا د دې پروژې په بشپړېدو سره به د افغانستان برېښنا شرکت وتوانېږي چې په کال کې شاوخوا 240 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي او سربیره پر دې به افغانستان د تاجکستان او ازبکستان د برېښنا له انحصاره خلاص شي. امان الله عادل، حریت رادیو، مزار شریف.